کم از کم سبا خو به دا نه وایې که نه چې که ماته عمران خان ستنه ودروله زه به وله ووټ ورکوم، که ماته عمران خان خر ودرو نو ووټ به وله ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې ګلابه، تاسو ته ما اولنی ټرم لیکلی دی، فرست ټرم مې ته لیکلی دی پالیټکس. ټیک شو. پالیټکس یو دومره عام لفظ دی، یو دومره جنرل ټرم دی، یو دومره کامن ټرم دی چې کو چېرې تاسو په بس کې کښېنئ نو تاسو به په بس کې هم لیدلی په دې باندې خلک لګیایي ډسکشن پې کوي. کو چېرې تاسو دکان ته لاړ شئ نو په دکان کې هم په دې باندې ډسکشن سټارټ دی. کو چېرې تاسو هاسپټل ته لاړ شئ نو هغلته کې هم په دې باندې ډسکشن چې دی هغه سټارټ دی. کو تاسو د نایي چاپ ته لاړ شئ یعنې نایي خانې ته لاړ شئ نو هغلته کې هم په دې باندې ډسکشن سټارټ دی. ټیک شو. یعنې پالیټکس بې انتها یو کامن ټرم دی. ټیک شو. خو کو چېرې تاسو د خلکو نه تپوس وکړئ دا کوم چې ډېر زیات ډیپ په دې کې ورننوتي یو لګیایي په دې باندې چې او پالیټکس داسې او پالیټکس هغسې. ټیک ده. او تاسو ترې نه صرف دا تپوس وکړئ چې وټ از د ډفرنس بټوین ا سټیټ اینډ ا ګورنمنټ. په سټیټ او په ګورنمنټ کې څه فرق دی، په ریاست او په حکومت کې څه فرق دی. نو بلیو یو می 95% خلک داسې دی چې هغوی ته دا پته هم نشته چې په سټیټ او په ګورنمنټ کې فرق څه دی. خو که چې د پالیټکس خبره شي نو اوهو بیا هر سړی چې دی هغه په پالیټکس کې 30 مارخان دی. فارم 47 داسې شو، فارم 48 چې دی هغه داسې شو، فارم 45 داسې شو. روسي یو لوی هیله به ده، هر سړی په دې پوه دی. او بلیو یو می انټرنیشنل پالیټکس چې پکې ډسکس کېږي هغې له جدا خو مزه وي. ټیک ده. ټرمپ راغی، امریکا زموږ نه داسې شوه، امریکا داسې ده او پاکستان داسې او پاکستان هغسې. اول خو کم از کم دا زده کې چې په سټیټ او په ګورنمنټ کې څه فرق دی. بیا د ګورنمنټ چې دی د هغې کم فارمز دي، په کوم ځای کې کوم یو فارم دی. یعنی په امریکا کې کوم یو فارم اف ګورنمنټ دی، په پاکستان کې کوم یو فارم اف ګورنمنټ دی، په چاینا کې کوم یو فارم اف ګورنمنټ دی. ټیک ده. نو اول موږ له څه پکار دي، د پالیټکس هغه بیسکس انډرسټینډ کول پکار دي. بیا د هغې نه بعد کو چېرې مونږ یو پولیټیکل ایونټ په جنرلیسټک وی سره هغه مونږ انالایز کړو نو بیا به مونږ ته هېڅ قسمه څه ایشو نه وي. نو ګورې یاد ساتئ مونږ پالیټکس زده کړو. پالیټکس چې دی هغه زمونږ په کرنټ افیرس کې به هم پکار راځي، هغه به زمونږ په انټرنیشنل ریلیشنز کې هم پکار راځي، هغه به زمونږ په پاکستان افیرس کې هم پکار راځي. او کو سبا مونږ ځاله چېرته دلته کې هسې جنرل ډسکشن هم د چا سره کوو، یعنې مونږ ووټ ورکوو. نو کم از کم چې ووټ ورکوئ د هغې نه مخکې خو به دا سوچ کوئ که نه چې آیا زه دا ووټ دې کس له ورکومه دی د دې سټیټ دپاره، د دې عامو خلکو دپاره، د عام ولس دپاره دی غوره دی او که غوره نه دی. آیا دا کس دې کس ته زه ووټ ورکومه دی په دې سټیټ کې څه چینج څه ریفارمز راوستی شي او که نه شي راوستی. کم از کم سبا خو به دا نه وایې که نه چې که ماته عمران خان ستنه ودروله زه به وله ووټ ورکومه، که ماته عمران خان خر ودرو نو ووټ په وله ورکومه، که عمران خان ماته اس ودرو نو ووټ په وله ورکومه. کم از کم سبا خو به دا نه وایې که نه، لږ سوچ و فکر خو به سبا کوئ. نو د هغې دپاره مونږ له پکار څه دي چې مونږ اول د پولیټیکل ساینس یا د پالیټکس بیسکس چې دي هغه مونږ وپېژنو. کو چېرې تاسو په بیسکس باندې پوهېدئ نو بیا به تاسو ته هېڅ قسمه څه ایشو نه وي. نو لازمي نه ده چې مونږ صرف او صرف پالیټکس یا پولیټیکل ساینس دا مونږ صرف او صرف د پیپر دپاره زده کړو. ټیک ده. د پیپر دپاره نه، دا به مونږ اول زده کوو، بیا کو چېرې مونږ انالیسس کوو نو مونږ له به په هغې کې هم هیلپ راکړي. د دې نه علاوه کو چېرې زمونږ په ډے ټو ډے لایف کې څومره هم د سټیټ افیرز دي یا مونږ څه ډیسیژن اخلو نو دا به مونږ له په هغې کې هم هیلپ راکړي. ټیک شو. اوس راځو مونږ سره د پالیټکس بیسکس چې دي هغه زده کوو. جی ګلابه پلیز. ګورې ګلابه یو خبره په خپل مایند کې د اول نه کېدی چونکې پالیټکس مونږ انډرسټینډ کوو. چې کله مونږ پالیټکس انډرسټینډ کوو نو ما ته په خپله باندې پته ده چې تاسو د ډفرنټ پولیټیکل پارټي سره به ستاسو افیلیشن وي. څوک به د پی ټي آی سپورټرز یې، څوک به د جمعیت علماء اسلام سپورټرز به، څوک به د مسلم لیگ سپورټرز یې، څوک به د پیپلز پارټي سپورټر یې، څوک به د اے این پی سپورټر یې، څوک به د جماعت اسلامي سپورټرز یې، او ایون څوک به د منظور پښتین پی ټي ایم چې دی د هغې به سپورټران یې. خو ګورئ چې کله مونږ د پالیټکس په کلاس کې ناست یو نو مونږ به بالکل امپارشلي د یو ګورنمنټ یا د یو پولیټیکل پارټي د هغوی به مونږ امپارشلي انالیسس کوو. ټیک ده. ستاسو خپله نظریه په خپل ځای باندې ټیک ده. زه بالکل دا نه غواړم چې زه ستاسو نظریه چینج کړم. ستا خپله نظریه په خپل ځای باندې ټیک ده. که تاسو هر څوک سپورټ کوئ د هغې سره زما هېڅ څه کار نشته. مونږ به څه کوو، مونږ به د هر یو ګورنمنټ ته هغه به مونږ ښه او بد دواړه به مونږ وایو.
خوخی کړی هغه به ولا هو اپریشیټ کو کو سی بد کړی نو هغه به ولا موږ سکو کرټیسایز کو به والله تاسو به د اوس نه خپل مایند دا جوړ کې چې تاسو پر روان وخت کې سیول سروینټس جوړیږئ تاسو جوړیږئ سیول سروینټس جوړیږئ او سیول سروینټ چې هغه پولیټیکل پارټي سپورټر نه وي ټیک شو دا په خپل ذهن کې کېږي ښه چې دي هغې ته به ښه وایو بد چې دي هغې ته به بد وایو چا ښه کارونه کړي سپورټ چا بد کارونه کړي چا څه نه دي کړي کرټیسایز اوکې او داسې پر خپل ذهن کې مه راوله چې زه تاسو تنقید نشانه جوړوم تاسو ماته هېڅ څه پته نشته چې تاسو د کومې پارټۍ سپورټرز یې ماته هېڅ قسمه څه پته نشته او نه دا غواړم ټیک ده چې زه تاسو وپېژنم چې تاسو د کومې پارټۍ سپورټران یې آی ډونټ نیډ دیټ اوکې اوس ګله به راځو مونږه د ټولو نه اولنۍ خبره چې کومه ده په پالیټکس کې هغه دی وټ از د ډفرنس بټوین ا سټیټ اینډ ا ګورنمنټ اول مونږ څه کوو سټیټ پیژنو چې سټیټ څه شی دی بیا د هغې نه بعد راځو ګورنمنټ بیا به تاسو پوه شئ بیا به تاسو ونه له ووټ نه ورکوئ ټیک ده تاسو به چا له ووټ ورکوئ تاسو به بیا د ووټ حقدار سړي له ووټ ورکوئ ټیک شو